تاسو ډیر بد خبر د هند سترې محکمې د IPL لیګ د لغوه کېدو غوښتنه کړې. آیا سږ کال به IPL ترسره کیږي او یا به نه ترسره کیږي؟ دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. هغه څه چې د هند کرکټ بورډ یعنی BCCI لپاره ګواښ بلل کیږي د کورونا وایرس خپرېدل دي چې لامل یې په ټوله نړۍ کې د سپورټ دنیا هم اغیزمنه کړې ده. تر دې دمه د کرکټ هیڅ نړیواله لوبه د پیښې له امله اغیزمنه شوې نه ده، مګر نښې د IPL د شروع کېدو نه د مخه خطرناکې ښکاري. په تیرو څو اونیو کې د کورونا وایرس 15 پیښې د هند له بېلابېلو برخو څخه راپورته شوې او دا وضعیت د بدوالي نښه ده. د هند سترې محکمې یعنی مدارس ته درخواست استول شوې تر څو مرکزي حکومت ته لارښوونه وکړي چې د هند کرکټ بورډ سږ کال IPL ترسره نه کړي. ټاکل شوې ده د دې لیګ راتلونکي پړاو د مارچ د 9 او مې 24 ترمنځ ترسره شي. دغه محکمه چې د مدافع وکیل جی الیکس بینزګر لخوا دوسیه شوې ده احتمال لري چې د مارچ په 12 نیټه د قاضیانو M سندریش او کرشنن رامسوامي په ګډون محکمې ته وړاندې شي. د ټایمز اف انډیا په وینا تر دې دمه د نړیوال روغتیا سازمان کوم خاص درمل نه لري چې د کورونا وایرس مخنیوي یا درملنه وکړي. د اریزه کوونکو په وینا کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او یو لوی ناورین رامنځته کوي. د ایټالیا فدراسیون لیګ چې په نړۍ کې یو له پخوانیو لیګونو څخه دی د دې وایرس څخه سخت متاثره شوی او د تړلو دروازه شاته ترسره کیږي. راپورونه وایي مرکزي حکومت ته هم راپور استول شوی او د IPL د ځنډولو غوښتنه کړې. دوی وایي کېدای شي لیګ وځنډول شي خو وروسته به ترسره کیږي چې نیټه به اعلان شي. نو دوستانو ستاسو په نظر چې آیا IPL به ترسره شي او کنه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره حتما شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.